اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، نن به تاسو د یوې تصادفي پېښې تجربه او تصادفي تجربه یا ناڅاپي پېښه در وپېژنم. مخکې غواړم د تېر درس درې مهمې خبرې تاسو ته یادوري کړم. لومړی دا چې د یوې ناشونې پېښې احتمال 0% وي او د یوې خامخا شونې پېښې احتمال بیا 100% وي. دوهمه خبره دا چې د یوې امکان لرونکې پېښې احتمال د 0 څخه زیات وي او د 1 څخه کم وي. 0 یعنی په 100 کې 0%، یو په دې معنی چې په 100 کې 100%، یعنی په 100 کې د 100% څخه احتمال کم وي او په 100 کې د 0% څخه احتمال زیات وي. دریم رمل یوه مقابي دانه ده چې 6 برابرې خواوې لري او په دې باندې د 1 څخه تر 6 پورې شمیرې موجودې وي چې د دې څخه بیا د تصادفي پېښو یا د تصادفي تجربو په پېژندنه کې کار اخیستل کېږي. د یوې تصادفي پېښې تجربې د پېژندنې لپاره غواړم تاسو ته یو ښه مثال راواخلم. مثال د افغانستان د کرکټ ټیم. په تېرو لسو بازیو کې مثال یوه بازي هم نه ده ګټلې. نو د سږ کال لپاره څه ډول پیشبیني کولی شو؟ آیا دوی سږ کال بازي ګټلی شي او یا نه؟ د دې لپاره دغسې لیکلی شم چې په تېرو مثال لسو بازیو کې یوه بازي هم نه ده ګټلې، یعنی 0. نو که نتیجه وګورو 0 پر هر عدد شي کې 0. که له دغو معلوماتو موږ وړاندوینه کوو نو معلوم خبره ده چې زموږ ځواب د سږ کال د بریا چانس نشتون دی. اما داسې نه ده. ممکن چې سږ کال افغانستان د خپلو هڅو او کوششونو پر اساس خپله بازي له نورو ټیمونو څخه وګټي. دغسې پېښې چې هغه په یو ناڅاپي ډول بدلون کولی شي، په خپله ورته تصادفي پېښې تجربه ویلی شو، یا په خپله دغه یوه تصادفي تجربه وه چې مخکې یو ډول وه او اوس په بل شکل شوله. تصادفي تجربه یا ناڅاپي پېښه دا خبره هم دې ته ورته والی لري، خو دلته یې په عنوان کې بېله دا موضوع راخیستې ده. نو غواړم چې زه هم ځان ته درته تشریح کړم. دغسې یوه پېښه چې تر اوسه یې پایله په بشپړ ډول ښکاره نه وي او په ناڅاپي ډول واقع شي، په خپله څه ورته وایو؟ تصادفي تجربه. مثال که غواړو چې د یوه ټولګي لپاره، مثال د 8مې الف ټولګي لپاره غواړو نماینده وټاکو. د دې لپاره که د 6 زده کوونکو نومونه په کاغذونو باندې ولیکو او په یوه کڅوړه کې واچوو. اوس په دغه ځای کې د کڅوړې څخه د یوه کاغذ انتخاب دا په خپله تصادفي تجربه ده، ځکه چې دلته به د 6 کسانو څخه د یوه کس نوم راوځي. خو داسې خبره لکه مثال که چیرې یوه پېښه تصادفي نه وي، مثال که د یوه نفر نوم په کاغذ ولیکو او دا کاغذ په کڅوړه کې واچوو، د دې کڅوړې څخه د کاغذ راخیستل دا په خپله یوه تصادفي پېښه نه ده، ځکه چې دلته مخکې موږ پوه شو چې د همدغې نفر نوم راوځي. نو دغسې پېښې چې تصادفي نه وي د هغې لپاره بیا وړاندوینه هم کومه معنا نه لري. ګرانو زده کوونکو، درس ته په همدغه ځای بس وي. بیا چې لیونی در سره زرېږمه، د الله په امان.